احمد مسعود یو ځل بیا د طالبانو پر ضد غږ جګ کړو. احمد مسعود یو ناڅاپه راپاڅېدو. احمد مسعود وایي نړیوال ټولنه د طالبان په رسمیت نه پیژندلو ته دوام ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود ویلي تمه لري د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو پالیسي به په قاطعیت سره دوام وکړي او دا یې د پراخ مقاومت د افغانستان د ننه او بهر د پراخو اعتراضونو پایله بللې ده. احمد مسعود په یو تازه خپاره شوي بیانیه کې ویلي موږ د نړۍ هیوادونو لخوا د طالبانو د ادارې په رسمیت نه پیژندلو او د یو ټول ګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار د مناسب دریځ هرکلی کوو. نوموړي په دغه بیانیه کې زیاته کړې طالب ځواکونه په کندهار، بلخ، د کندي، اندراب او د پنجشیر ولایتونو کې داسې اعمال ترسره کړي چې دا ټول د جنګي جرمونو نسل وژني، خو طالبان له دغې څخه انکار کوي. هغه ویلي موږ هیڅ داسې کارونه نه دي کړي او پر موږ لګول شوي تورونه دي. ښاغلي مسعود ویلي تر هغه به جګړه او مقاومت کوي تر څو چې د خپلو خلکو مشروع اهداف یې نه وي ترلاسه کړي. وروسته له هغه چې طالبان پنجشیر ونیو، د احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړی مرسل امرالله صالح د ځایقې په اړه ضد او ناقص راپورونه ورکول کېدل. ځینو ویلي چې دوی تاجکستان ته تللي، خو دا خبرونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.